په پکتیا کې د تازه میوو د پیداوار په ښه کېدو سره د باغونو جوړولو، د میوه لرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وایي د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میوه لرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته یې حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زوره نه رسېږي. که نه موږ ښه کوشش کوو چې مال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو. دا د ګردیز قوریه سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي. د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوه لرونکو نیالګیو لپاره ډیره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. باغونه خو څو وارم طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نمشته دي چې راکوي نه، نومان هم نمشته دي راکوي نه، راکېږي نه. ډېر د ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښې مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه دا ځکه شګبسته ده. بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. کوشش وکړو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتو نه خالي سوي دي او یا هغه ساحې چې هغو کې ځنګلات له سره ونه وجود یې نه درلودو هغه شنه کړو او هغو د احیا او د هغه د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کړو. د یادونې وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرلي موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلیږي او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، الوبالو، چهارمغز، ځنغوزي او د ځینو نورو ونو وچې او لمدې میوې ښه نتیجه ورکوي. خو د مڼو ښو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.